کم سے کم ورسی او اکثر سی یعنی بعضو فقهاو دا خبر ذکر کرده دا وی حیز پا زنانه بانی چی رازی نو کم سے کم دا شپا ورزی یعنی دا نیشی که ده چی حیز دی دا شپی ورزی نا کمی او زیاد نزیاد 15 ورزی بعض علماوی کم سے کم 3 ورزی او زیاد نزیاد 10 ورزی خو راجح قول دا ده دا درائلو پرانا که مونگ با هر خبر آگه خبری تا مضبوط وایو چی دلیل پی مضبوطی لیکن زمان کار دا سر ده آگه دلیل سر ده دا دلائلو پرانا که دا خبر زورور دا چی نه دا کم سے کم صحت شتی او نه دا زیاد نزیاد صحت شتی دا وینا معروفه دا زنانو تا معلومه چی دا وینا وا حیز شتی چی نوا حیز نشتی او پا دی که دا دیر گٹی جاخین سڑے سشی خلاش لکو بعضو مولیانو دا بعضو علماء دا کاری دا مسئلہ اسی دا سی جوره که اوزی چینجه نگونتا کی کدا دیسی و کدا دیسی و کدا دیسی شو و کدا دیسی شو و کدا دیسی شو ای که اکثر مسئله چی تو گر آگه ده بیدلیل بیانی لیکن عوامو تا مسئله آسانه که چی دا اللہ دا بندگی پا آسانه بندی که نو کم سے کم حیز دا دیس مدت شریعت نده خوله او گورا مسئله عام ورم نده کنن چی بازو خلقو تراجی امت دو قسمه ده نارینا زنانا یعنی دا مسئله وڑا ده دا امت دا لوی خلقو سر تعلق ساتی نو پکار دا وچی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا صفحہ الفاظو کے ویلے وے چی دا حیز کم سے کم مدد دومرا دا زیاد نزیاد دومرا دا خودی سینے دیویلی چی نی دیویلی بیدا خلق پرید دا قشان چی دا حیز وی نوا جو حیز دے چی نوا مشتی نو کیدیشی لسو رزی شی لکه اکثر شپگ وو رزی کیدیشی لش کیدیشی 15 لش چی سو پوری دا وینا دا حیز دے اس عجیبه خبر دا کم علماء چی دا وی زیاد نزیاد ورزی دا حیز سو دی لس او باز وی 15 لس عجیبه سدا لکه او زنانه دا ننی لسم ورز دا او بیماری پیشتی سبا یو لسم دم دق بیماری شتی خو سبا حیز نده نن حیز دی عجیبه نده او مکه بیماری چی پرون وا اگه حیزو نن اگه سده نن حیز نده ذکر چی ویده ده لس ورزو نسشوا زیاده شوا نو ده کمزوری خبره ده بلکه باز زنانه خو آگه دی چی لسر پی حیز نرازی او باز زنانه آگه دی چی باگو منی سو گنٹو ده پارا حیز رازی نو اگوی تا بسوایو چی ستاسو ده حیز نده ذکر چی کم سے کم شپا ورز ده یا 3 ورز و 3 شپی دی نو راجح قول ده چی نه کم سے کم حد شتی او نه ده زیاد نزیاد صحت شتی او نه پا منز که تحارت صحت شتی چی لازم بزنانه 2 حیزو پا منز که 2 مورزی پاکی نه اس حد شریعت نده خوله چی شریعت حد نده خوله نو منگ پا که دزان نگوتی نشو وحله دلتا یو اهم مسئله که دی بل حدیث کی بیان شوی ده و دا حدیث وایو بے بداگین بعد چی دینو مسئلہ ذکر کو دا حدیث نمخ کی و مسئلہ می ذہن ترا لاغا دا چی ما داوی چی خاون دا خیز سر کوروالی نیشی کولی چی کل خز بیماری دا حیث پا بیماری سر چی دا زنانه کل پاکشی کنا پاکشی او سو پوری غسل نی کرے آگا وقت پوری سر کوروالی نکی اگر که بعض علماء دا قول دے چی پاکش و بس دی سر کوروالی کی هنا جمهور العلماء دا امت اکثر علماء دا وی بلکہ بعض علماء کو بلا اجمام ذکر کردی دا اگر که کمزوری خبر دا چی کل زنانه دا حیز نپاکش نو چی سو پوری غسل نی کرده خاون و سر ملاقات نیشی کوله ملاقات معنی یعنی کورواله دلیل پیسه ده اللہ قرآن کی ویسألونک عن المحیط اے پیغمبر دویتانا تپوس کی دا حیز پبارکی قل هو اذا تورتو دا گندگی دا فاعتزل النساء فی المحیط نو دا حیز پا دوران که دا زنانو نزان لری ساتی دا سن لری ساتی کوروالی دا مطولی زنت لری ساتی یعنی یهودو پشان چل باو که انشاءاللہ دا با حدیثونو کی راشی که دیشنن ننخو وقت ختمی دو آرده روان درس کی چی یهودو با دا حیز زنانه سر ست تعلق ساتو او نصاراو بسی چل کو او زمان پا امت کی دا سا گنجایشتی او دا سنه دا انشاءاللہ دا بیانو معنی دا چی دا زنانو نا زان لری ساتی یعنی کوروالی باو سر نکو ولا تقربوهن نزدیکی گئی بودنا
حتی یطهرن تر دې چې پاکې شي فاذا تطهرن نو کله چې پاکې شي بیا ورسره ملاویږي نو پاکوالی څو پیرې ذکر کو 2 پیرې اول پیر حتی یطهرن تر دې چې د دوی وینه ودرېږي فاذا تطهرن نو کله چې پاکې شي په څه سره په غسل سره نو بیا ورسره ملاقات کوه بیا ورسره کوروالی هغه کولی شي والله اعلم دلته دا مسله او دې باره کې زموږ نه اکثر تپوس کېږي یو زنانه د دې بیمارۍ ودرولو دپاره ګولۍ خوړی شي او که نه نو جواب د دې مسلې هغه دا دی که چېرته یو زنانه حیض د بیماري بندۍ د څه عذر دپاره لکه عمرې له روانه ده یا روجې پکې نیسي نو ګولۍ خوړی شي خو په 2 شرطونو سره اولنی شرط دا دی چې دا ګولۍ به دې له نقصان نه ورکوي او الله قرآن کې ولا تقتلوا انفسکم ځانونه به نه وژنئ ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه الله بل ځای کوي لاسونه به د هلاکت ځای ته نه وراچوئ که چېرته دې ګولو او دوۍ کې نقصان وي نو بیا یې نشي استعمالولی او کوئی نقصان پکې نه استعمالولی شي دویم شرط د خاوند په اجازت سره نه 2 خبرې شوې کمې نقصان نه ورکوي او د خاوند اجازت وي دقه شان دې سره یو بل سوال تعلق ساتي چې یو زنانه حیض یې نه راځي یعنې څه وخته پورې بند شوی دی دا ګولۍ خوري چې راشي نو دا به جایز یو که نه د دې هم دقه شان جواب دی چې جایز دي خو 2 شرطونه پکې دي دا ګولۍ به نقصان نه ورکوي او دویم خاوند اجازت بله اهمه مسله چې یو زنانه د حیض په بیمارۍ کې دې سره نکاح کېږي او که نه بلکل ورسره نکاح کېږي نکاح په معنی نکاح سړی ورسره نکاح تړي نکاح کوروالی نه یادو یعنی یو هلک د یو جنۍ سره نکاح کوي واده کوي ځان ته بل تعبیر یې داسې وکړه نو دا کولی شي په دوران د څه کې په دوران د حیض کې ځکه دې سره حیض د نکاح سره څه ټکراو نشته بله مسله د حیض په دوران کې خاوند به ښځې له طلاق نه ورکوي خاوند به ښځې له طلاق نه ورکوي ځکه چې الله وی که زنانو له طلاق ورکوي نو طلقوهن لعدتهن ولې به له په حیض کې طلاق نه ورکوي سبحان الله شریعت زموږ څومره ښایسته شریعت دی زنانه ته چې طلاق ورکړي د دې عدت څو دی طلاق چې ورکړي 3 حیضه زنانه ته چې طلاق ورکړي عدت یې څو دی 3 حیضه ښه اوس یو سړی راولګېدو زنانه له طلاق ورکړو د حیض په دوران کې اوس عدت ټول ګډوډ شو ګډوډ څنګه شو دا اولنې دا کوم حیض کې چې دا به ورسره شمارېږي او که نه نو که د دې ځینې شمارې بیا پاتې 2 دي که دا ورسره نه شمارې نو بیا به 4 او دا که څنګه او دا داسې نو د دې هر څه نه د بچ کېدو لاره هغه څه ده چې د حیض په دوران کې به طلاق نه ورکړي او راجح خبره دا ده د یاده کې دا ګټه فایده ده چې د حیض په دوران کې چې طلاق ورکړي دا طلاق نه واقع کېږي دا نه واقع کېږي ځکه رسول صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته ویلو چې کله هغه خپلې بیبي له طلاق ورکړو د حیض په دوران کې وی واپس یې کا چې پاکه شي نو په طهر کې بیا طلاق ورکوو چې کله پاکه شي نو په هغه باندې هغه زنانه څه کړه راواپس یې کړه ځکه چې هغه طلاق د حیض په دوران کې ورکړه د حیض د بیمارۍ په دوران کې طلاق نه واقع کېږي